د کامیابی عظیم سبب د مسلمان د سمرا خلک میشن د قرآن سمرا خلک میشن د قرآن د کامیابی عظیم سبب د مسلمان د سمرا خلک میشن د قرآن سمرا خلک میشن د قرآن د قرآن خلک عالمان د نبیانو وارثان وای د قرآن خلک عالمان د نبیانو وارثان پدې امت باندې د پاک الله احسان دې سمرا خلک میشن د قرآن سمرا خلک میشن د قرآن د کامیابی عظیم سبب د مسلمان د سمرا خلک میشن د قرآن سمرا خلک میشن د قرآن سوچ قرآن ته غاړه کېږدي نافرمانی د الله پرېږدي وای سوچ قرآن ته غاړه کېږدي نافرمانی د الله پرېږدي دواړو جهانو کې کامیاب دغه انسان دی سمرا خلک میشن د قرآن سمرا خلک میشن د قرآن وای د کامیابی عظیم سبب د مسلمان د سمرا خلک میشن د قرآن سمرا خلک میشن د قرآن د سپین قرآن خوږ درسونه لري بشمار ثوابونه زار د سپین قرآن خوږ درسونه لري بشمار ثوابونه کسو پوهیږي بے مثال قدر دند سمرا خلک میشن د قرآن سمرا خلک میشن د قرآن د کامیابی عظیم سبب د مسلمان د سمرا خلک میشن د قرآن سمرا خلک میشن د قرآن پس ګرځېږي طالبان جامع العلم في القرآن وای پس ګرځېږي طالبان جامع العلم في القرآن ډېر په تفصیل سره توحید پکې بیان دې سمرا خلک میشن د قرآن سمرا خلک میشن د قرآن د کامیابی عظیم سبب د مسلمان د سمرا خلک میشن د قرآن سمرا خلک میشن د قرآن
چې قرآن سره نسبت شي چا چې قرآن سره نسبت شي قابل د قدر او عزت شي وای چا چې قرآن سره نسبت شي قابل د قدر او عزت شي عبدالجلیل توحید یار خپلې پرې داستان دې څومره ښکلی میشن د قرآن څومره ښکلی میشن د قرآن د کامیابی عظیم سبب د مسلمان دې څومره ښکلی میشن د قرآن څومره ښکلی میشن د قرآن په اواز د جناب حافظ جان زیب خاکسار او کلام عبدالجلیل توحیدیار